د خبرونو سرټکی ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دویم پړاو مذاکرات پیل شول. خواجه آصف د خبرو ناکامیدل افغانستان سره د ښکاره جګړې په معنا بریلي. د سعودي عربستان دلتا کمپنۍ د افغانستان پر نفتو او غازو پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. چین له کډوالو وزارت سره د 150 فابریکایي کورونو مرسته وکړه. او د امریکا ولسمشر اسیا ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړی دی. او سم بشپړ خبرونه. ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دویم پړاو مذاکرات پیل شول. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت کې سرچینو تایید کړي چې ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند دویم پړاو مذاکرات پیل شول. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه مذاکراتو کې د کورنیو چارو وزارت د مرستیال رحمت الله نجیب په مشرۍ نور لوړپوړي مسؤلین سهیل شاهین، انس حقانی، نور احمد نور، نور الرحمن نصرت او عبدالقهار بلخي شامل دي. سرچینې وایي په پاکستاني پلاوي کې لوړپوړي امنیتي چارواکي په استخباراتي اداره کې د افغانستان د چارو مسؤل او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د برخې مسؤل شامل دي. ټاکل شوي چې په روانو مذاکراتو کې به د اوربند غځولو، د یو بل ځمکنۍ بشپړتیا، افغان کډوالو او هوایي حریم ته د درناوي ترڅنګ د نورو خبرو پر سر هم بحث وشي. خواجه آصف د خبرو ناکامیدل افغانستان سره د ښکاره جګړې په معنا بریلي. د پنجاب په سیالکوټ سیمه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له رسنیو سره په خبرو کې ویلي د دوی او طالبانو حکومت ترمنځ چې خبرې وشوې داسې احساس یې وکړ چې سوله غواړي، خو دا چې دوی په کومو شرطونو سوله غواړي دا یو څه قطر کې او یو څه به نن چې کومې خبرې کیږي روښانه شي. خواجه آصف وایي که د دوی شرایط زموږ لپاره ګټور وي هوکړه به هرومرو کیږي، خو په وینا یې که مسایل له خبرو له لارې حل نشي له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. د طالبانو حکومت سرچینې وایي ترکیه کې دویم پړاو مذاکرات ښایي 3 ورځې دوام وکړي چې په اوربند امنیتي همکاریو، د وسلوالو د نفوذ مخنیوي، دوه اړخیزه سوداګرۍ، ټرانزیټ او د کډوالو پر موضوعاتو به ورټول وي. د سعودي عربستان دلتا کمپنۍ د افغانستان پر نفتو او غازو پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د سعودي عربستان د دلتا انټرنیشنل کمپنۍ له رئیس شاهر التقي سره په داسې حال کې وکتل چې د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم حضور درلوده. د خبرپاڼې له مخې په دې لیدنه کې دواړو لورو د غازو د اکتشاف، استخراج او د غازو د نللیکو غځولو په اړه خبرې وکړې. خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې د یاد شرکت اجرایوي رئیس د افغانستان د نفت او غازو په برخه کې د پانګونې لپاره لیوالتیا څرګنده او ژمنه یې وکړه چې له افغان انجینرانو سره به خپلې تجربې شریکې کړي. چین له کډوالو وزارت سره د 150 فابریکایي کورونو مرسته وکړه. د چین له لوري د 100 میلیونه یانو مرسته دویمه برخه چې 150 فابریکایي کورونه دي د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته وسپارل شو. د یاد وزارت مرستیال عبدالرحمن اشنا له چین څخه مننه وکړه او د دواړو هیوادونو د ملګرتیا نښه وبلله. د چین سفارت مرستیال وویل دا مرسته د بې ځایه شویو او راستنیدونکو لپاره د سرپناه او اسانتیاوو د برابرولو په موخه چمتو شوې ده. د یاد وزارت د مسؤلینو په وینا دغه کورونه چې 9 متره اوږدوالی او 3.30 متره سور لري، یو تشناب، پخلنځی، د برېښنا سیستم او نور د اړتیا وړ سیستمونه پکې فعال دي. د معلوماتو له مخې د یادو کورونو د نصب کولو او ځای پر ځای کولو په اړه د چینایي انجینرانو له لوري د وزارت 12 کارکوونکو ته عملي زده کړه هم ورکړل شوې ده. تر دې وړاندې هم چین له کډوالو وزارت سره د 140 فابریکایي کورونو مرسته کړې وه. د هلمند ګرچ کې د اوبو برېښنا تولیدي فابریکه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د ګرچ د اوبو برېښنا تولیدي فابریکه د لوړپوړو مسؤلینو په حضور کې نن د هلمند په ګرچک ولسوالۍ کې پرانیستل شوه. د یاد شرکت په وینا د دې مهمې پروژې له ګټې اخیستنې سره به د هلمند ولایت له 2,000 څخه زیاتو اوسیدونکو ته برېښنا برابره شي. یاد شرکت زیاته کړې همداراز د هلمند له سنګین څخه د کندهار تر میوند ولسوالۍ پورې د 110 کیلو ویلټ برېښنا لیږدمزي پروژه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. ایران هغو ماشومانو ته تابعیت ورکوي چې د والدینو له منځه یې مور یا پلار ایرانی وي.
د ایران کورنیو چارو وزارت د وګړو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدي ویلي چې تر دې دمه په دغه هیواد کې د افغانانو او ایرانیانو ترمنځ 80,000 ودونه په رسمي ډول ثبت شوي دي. هغه زیاته کړې چې له دې جملې څخه شاوخوا 40,000 ودونه د افغان نارینه او ایراني ښځو او 40,000 نور د ایراني نارینه او افغان ښځو ترمنځ شوي دي چې د اولادونو نفوس یې نږدې 250,000 تنو ته رسیږي. احمدي پرون په تهران کې په یوه غونډه کې وویل د قانون له مخې هغه ماشومان چې د دې ودونو په پایله کې زیږیدلي وي مور یا پلار ایرانی وي د ایران تذکره ترلاسه کولی شي او په وینا یې دوی د کډوالۍ پر پالیسۍ له سره غور کوي چې د قانوني او غیر قانوني کډوالو ترمنځ توپیر وشي. تر دې وړاندې یوازې هغه ماشوم ته تابعیت ورکول کېده چې پلار به ایرانی و، خو د 2019 کال د نوي تعدیل له مخې ایراني مور هم کولی شي خپل ماشوم ته تابعیت ورکړي. د ډلهییز امنیت د تړون سازمان غړو هیوادونو تاجکستان کې پوځي تمرینات کړي. د ډلهییز امنیت د تړون سازمان اعلان کړی چې په تاجکستان کې د ترهګرۍ ضد مشترک پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د خبرپاڼې له مخې په دې پوځي تمرینونو کې د ترهګرو ضد عملیات، د بندیانو خوشي کول او په فرضي توګه د ترهګرو له منځه وړل شامل وو. په یادو پوځي تمرینونو کې د بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه او تاجکستان 1500 سرتیرو برخه اخیستې وه او له 200 ځانګړو پوځي وسایطو، 6 چورلکو او له 10 زیاتو ډرون الوتکو څخه پکې استفاده شوې ده. د یاد سازمان د ګډو ځواکونو مشر ویلي چې د دغه تمریناتو موخه په سیمه کې د امنیت ټینګښت او د ننګونو پر وړاندې د ګډې همغږۍ رامنځته کول دي. د بودیجې پر سر د اختلاف له امله د امریکا فدرالي حکومت له 15 ورځو راهیسې تړلی. د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د کانګریس د دواړو مجلسونو او سپینې ماڼۍ ترمنځ د سختو ګوندي اختلافاتو له امله د لنډمهاله بودیجې طرحه رد شوه چې له امله یې فدرالي حکومت رسما وتړل شو. تر راپورونو له مخې اصلي اختلاف په 1.1 ټریلیون ډالر لګښت دی چې د فدرالي ادارو د ورځنیو چارو لپاره ځانګړې شوې ده. ډیموکراتان د روغتیایي مرستو د تمدید غوښتنه کوي او جمهوری پالي مخالفت کوي او وایي دا موضوع باید جلا حل شي. د چارواکو په وینا د دې بندیدو له امله نږدې 250,000 فدرالي کارکوونکي رخصت شوي، د پوځیانو معاشونه ځنډېدلي، د هوایي سفرونو بهیر ورو شوی او د ساینسي څېړنو پروژې هم ټکنۍ شوي دي. امریکایي رسنۍ وایي دا د امریکا په تاریخ کې دویم ځل دی چې فدرالي حکومت د دومره اوږدې مودې لپاره تړلی پاتې کیږي. په لومړي ځل د ډونالډ ټرمپ د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د امریکا فدرالي حکومت د 15 ورځو لپاره تړلی و. البته دا د 1981 راهیسې 15 ځل دی چې د امریکا حکومت د بودیجې د نه پریکړې له امله تړل کیږي. د امریکا ولسمشر اسیا ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اسیا ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړی چې موخه یې د سوداګرۍ او سیمه ییزو اړیکو پیاوړتیا ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ټرمپ به د سفر پر مهال دریو هیوادونو مالیزیا، جاپان او جنوبي کوریا ته ولاړ شي. دا د هغه د دویمې دورې له پیله تر ټولو اوږد بهرنی سفر بلل کیږي. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ به په مالیزیا کې د جنوب ختیځې اسیا ټولنې د سرمشریزې په څنډه کې ګډون وکړي او تمه ښودل شوې چې د تایلینډ او کامبوج ترمنځ د اوربند هوکړه هم لاسلیک شي. وروسته به هغه جاپان ته ولاړ شي او د نوي لومړۍ وزیرې سانای تاکایچي سره به د پوځي لګښتونو او د جاپان له لوري په امریکا کې د 550 میلیارډ ډالرو پانګونې پر موضوع خبرې وکړي. د سفر وروستۍ برخه به د جنوبي کوریا په بوسان ښار کې وي او تمه ده دغلته ټرمپ له چینایي ولسمشر شي جینګ پینګ سره وګوري، خو چین لا نه ده تایید کړی. د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو دا و د دې مهال لړ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.